د لومړي ځل لپاره بغلان ولایت کې د افغانستان د ټولنیز تقویت مؤسسې په 50 بزګرو باندې د بغلان ولایت په 3 ولسوالیو کې کیمیاوي سره د کرنې د ودې په موخه وویشله. د دې مؤسسې مالی مسؤل نادر عمري وایي چې په بغلان ولایت کې مرکزي بغلان، دوشي او پلخمري ولسوالۍ په روان 2020 کال کې تر پوښښ لاندې دي. خب مؤسسه تقویت اجتماعی افغانستان در سال 2020 پروژه را تحت نام زنجیره ارزش زراعت به پیش میبرد که 4 ولیچین ترینینگ میده: بخش وید، ویشتیبل، پولتری و دیری. در بخش وید در سال 2020 50 قطعه نمایشی ما تحت پوشش داریم که با 50 دیاقین کود توزیع نمودیم به خاطر رشد. د بغلان د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالقهار ستاري وایي چې کیمیاوي سره د افغانستان د ټولنیز تقویت مؤسسې لخوا هغو د غنمو بزګرو ته ویشلې چې د اصلاح شوو تخمونو څخه نمایشي قطعې جوړې کړې وې. کار میکنن. خب فعلا این مؤسسه‌ای که فعلا کودها رو توزیع کردن با تعداد 50 دیاقین تحت پوشش خود گرفتن که برازیا قطعات نمایشی تخم‌های اصلاح شده کشت کرده بودن با حال کود سفید که بعد از این وقت موسم کشت پاشش از واسه پاشان توزیع کردن و با تعداد 50 دیاقین کود توزیع کردن که به هر دیاقان 2 بوری کود به خاطر 2 جریب استفاده میشه که تقریبا به 100 جریب. په ورته مهال هغو بزګرو باندې چې د افغانستان د ټولنیز تقویت مؤسسې کیمیاوي سره ویشلې وایي چې له کومه وخته چې د غنمو اصلاح شوي تخمونه کښت کوي او کیمیاوي سره پکې شیندي حاصل زیات شوی دی. خوبی شده اگر یک ساله که گندما را ما می‌پاشیدیم فصلش که بردو شده دیگه بسیار پیشرفت کرده. دیگه دهقان هستیم. همین کوتی که زراعت ریاست زراعت برای ما 2 بوجی کوتی به خاطر گندم‌های اصلاح شده که کسی دهقانکارا کش کرده بر مؤسسه برای ما کمک کرده. بسیاری کوتا را که برای ما میتن به خاطر تخم‌های زراعتی اینمی تخم‌های اصلاح شده بسیار مفید است و بسیار خوب است و از این مؤسسه از این ریاست زراعت بزګر بیا د بغلان ولایت په مرکزي بغلان او دوشي ولسوالیو کې نیوکه کوي چې کرنې ریاست له پامه غورځولي او د کرنې په برخه کې نه په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نه هم ورته پاملرنه شته چې کرنې ته یې وده ورکړي. میلمه راډیو، بغلان.